د کہانی شروعات کیږي د یو شین سیډو نومي ایجنټ نه چې هغه یو غل پسې منډې وخی او هغه غل چې څنګه گیر کې نو ډاری کې اولی د دې قتل د وجه سیډو له 15 کالو قید سزا ورکي او چې سیډو څنګه د جیل تراولي نو دا ګارډز ډیر زیات اوخي او ډیر زیات ظلم پیوکي او دا جیل په ساوث کوریا کې ټولو نه خطرناک جیلو چې په دې کې به خونخوار قیدیان قید کول او دراصل د دې جیل ډایرکټر چې کم دی هغه به د قیدیانو منځ کې ریسلینګ کو او پاغي به شرطونه خودل چې داغه د وجه باغ ډیر زیاته پیسې ګټله او دې جیل کې سیډو وګوري چې دلته قاتلان او ګینګستر لا نارنجي کپڑے ورکړي وي او عام قیدیان چې کم دی اغیله نیله کپڑے ورکړي وي نو دلته سیډو د دې باره کې پته ولګي او هغه ته دا پته ولګي چې کم قیدی نارنجي کپڑے اچولي وي هغه صرف ریسلینګ کوي او صرف هغه په دې ریسلینګ کې حصہ غشتي شي او سیډو موصل چې په دې کې حصہ واخلم نو هغه اچانک په یو ګارد باندې حمله وکړي چې هغه نارنجي یونیفورم اچولي وي او هغه وخی او مړی کی چې دې سره هغه تم نارنجي یونیفورم ملو شي او اخر کار هغه په خپل ترکیب کې کامیاب شي او چیف ګارد دله د ریسلینګ کولو اجازه ورکي او دا میچونه په ایلیګل ویب سایټو باندې پلی کول چې پاغه باندې بدوی د قرضې اشتهارات چلول چې خلک د دینه قرضه واخلي او په دې میچونه به شرطونه خودل چې د سره د دې جیل د ډایرکټر ډیره زیاته پیسې وګټي او اوس یې سیډو روان کړی وي او هغه قیدیانو سره بندي چې کم د نارنجي یونیفورم اچولي وي او دلته ورته دا ګارد وي چې په دې قیدیانو کې ټولو نه خطرناک قیدی لی انګیو دی او د جیل دراتلو نه مخکې لی یو ډیر خطرناک کریمینل او سیډو ته د باره کې پتا و او هغه نه پس ډایرکټر سره لی ناست وي او چې ور سره سکی او لی د ډېر زیات ټورنمنت غټلی وي د دې د وجه دا د ډایرکټر خاص سړیو ولې چې د وجه به د ډایرکټر پیسې غټلې او دلته ورته دا ډایرکټر وایي چې یو نوې قیدی راغلی دی هغه په د ریسلینګ کې حصہ غشتي دا نو دلته ورته لی وایي چې دا ټورنمنت په ماغه غټي او اوس چې لی خپل کمرې ته راشي نو دلته ورته دا ګارد بستر سم کی ولې چې په دې جیل کې خو پیسو غټلو والوم دا سړیو او لی چې څنګه په خپل کمره کې کینی نو دغه دوران کې دا غنوم څوک په زور زور سره اخلي او لی چې څنګه بهر روزي او هغه قیدی وګوري نو هغه بل څوک نه سیډو وي نو دلته لی وایي چې دې په جیل کې نه په پاگلخانه کې واچوي نو دلته چې سیډو لی څنګه وویني نو هغه د ډېر په غوسه کې ګوري او داسې لګي چې د سیډو په ځړه کې د لی د پاره مخ کې ډېر زیات نفرت وو اصل کې د نن 15 کاله مخ کې سیډو خپل خزه سره یو پارک کې روانو چې د دوران کې هغه دکان ته ورشي او څه د خوراک سامان اخلي چې دغه ټایم کې ورته خزه په موبایل میسج وکي ورته و چې زه پریګننټ یم نو سیډو چې دا میسج وګوري نو دومره خوشاله شي او هغه ډایرکټ د دې دکان نه روز خپل خزه لره منډه کی او په لار کې داغه مخه ته لی راشي نو دلته سیډو پوه شي چې ضرور څه ګړبړ دی او سیډو زر خپل خزه لره منډه کی او هغه چالت وګوري نو داغه د خپل نظمکه او تختی ولې چې داغه د خزه لاش پزمکه باندې پروتو او داغه قاتل بل څوک نه بلکې لی وو نو دی وجه سیډو د بدله غشتلو د پاره هغه د جیل ته راغلی دی خیر اوس دا ریسلینګ شروع کېدو والا دی او په دې مقابله کې هر څنګه مجرم موجود دی د قاتل نواله تر ګینګستر پورې او د ریسلینګ کې لومبي میچ د سیډو وی او داغه مقابله به یو زوړ کې لاړی کوي چې د دوی ریسلینګ سٹارټ شي او هغه ته یو کیمرا لګیدلی او بل خو دا ډایرکټر په کمره کې ناسي او هغه وی را چولی وی چې داغه په ذریعہ باندې دوی د دې میچ نه خوندونه غشتل او د دې میچ منس کې سیډو دا میچ بیللو والا او هغه ډیر جوش سره واپس را پاسي او په دې کې لاړی من ډیر زورور وارونه کوي او سیډو دا میچ غټلو والا او چې ال تلی راشي او دې چړل شروع کی چې دې سره د سیډو په بدن باندې نورم اورو لګي او هغه نورم مضبوط شي چې دې سره هغه خپل خلاف کس باندې یو زبردست وار وکي او هغه نه دا میچ وګټي او دې سره دا ډایرکټر هم ډیر زیات خوشاله وي ولې چې هغه په سیډو باندې شرط اخو او هغه دا شرط وګټي او دې کې اچانک دا ډایرکټر وای چې دوباره بل مقابله شروع کې زه نورم خون خرابلی دل غواړم او اوس دویمه مقابله د لین او د یو مافیا ګینګستر مشر همنس کې وا او زر دا مقابله شروع شي او لین ته د ریسلینګ د ټیکنیک باره کې پته نه واغه سره په خپل زور باندې جنگ کو او په دې کې په د مافیا ګینګستر زورور شي خو لږ وخت پس هغه ستړي شي او لین په زورور شي او هغه د موقع نه فائدہ واخلي او دا میچ وګټي او بل خو سیډو د دې مقابله د وجه هغه ډیر زیات زخمی شوی وي او هغه د درد د وجه لیونی کیږي چې د دوران کې هغه خپل خزه وویني خدا د یو وهمي خو داغه باوجود هغه ته لک سکون ملو شي او بل خو ډایرکټر او هډ ګارد ډیر زیات خوشاله وي ولې چې هغه ډیر زیات پیسې وګټلې او هغه د هډ ګارد ته وی چې د سیډو خیال وساته ولې چې هغه د روانه مقابلو د لپاره تیار وي او سیډو د هډ ګارد ته په حواله کی چې هغه ته هیڅ پریشانی نه وي او اوس د هډ ګارد د سیډو علاج د لپاره د هسپتال نه یو نرس راولي او یو څو ورځې پس سیډو حالات صحیح شي او هغه نه پس هغه د هډ ګارد ته وی چې زمام مقابله چا سره د هغه سره لګما ملو کا اول خو ورته دا ګارد منه وکي هغه نه پس هغه د خبر اومني ولې چې سیډو د ډایرکټر یو خاص سړی او په بعد کې مونږ ته پته ولګي چې داغه خلاف مقابله والا بل څوک نه بلکې لین وی نو اوس چې سیډو لین سره ملاوي د پاره راشي نو دلته ورته لین وی چې زما تاسو سره مقابله د او زبدا مقابله په خاص باندې بیلم ولې چې ته مخکې مقابله د پاره لاړ شي او زه غواړم چې ستا مقابله لی سره راشي او که ستا مقابله لی سره رااله ته به ضرور داغه نه مقابله ګټي او داغه نه پس پته رها شي او دلته دا خلاصه کیږي چې لین د کینسر وی او هغه سره ډیر کم وخت پاتې دی او دلته
بلین دا غوستل چې سیډو د دې جیل نه وځي او هغه زما د اخري وصیت زما لور ته یوسي. او اوس په سبا باندې سیډو د خپل بل میچ د پاره تیاری کوي چې دې کې لی د تګړې وړې خبرې کوي او دې غوسه کوي او اصل کې لی غوستل چې دې په ما باندې حمله وکړي نو د دې د وجه به دا ډایرکټر دې د مقابلې نه بهر کی. لی په خپل ترکیب کې کامیابېدو خو په هغه موقع کې بلین راغلو او ورته به د خپل ترکیب باره کې ووي او چې اوس په سیډو د لی شکل لیدو نو هغه به نورم غوسه کېدو او د بدلې اور به نورم زیاتېدو او بل خو علي ته پته ولګي چې زه د سیډو د ښځې قاتل یم. نو اوس لی وایي چې زه به د دې موقع نه فایده واخلم او زه به سیډو ته د هغه د ښځې باره کې خبرې کوم چې هغه کمزوري شو زه د هغه نه دا مقابله وګټم. او اوس په سبا باندې د مقابلې دویمه ورځ شروع شي او دلته دا ډایرکټر وایي چې کم کسان مقابله کې هغې ته ووایي چې په ګرمو اوبو لامبي. نو اوس په دې قیدیانو دا موقع څنګه د لاس نه پرېښوده او چې دوی اوس په هغه ګرمو اوبو لامبي نو په هغه دوران کې لی بیا سیډو ته لګیا وي چې ستا ښځه ما څنګه قتل کړه. نو دې کې د سیډو صبر تمام شي او هغه په لی باندې حمله وکړي او هغه چې څنګه مړ کولو والا و نو دې کې ګارډ راشي او هغه ته ووایي خو ته په لی باندې حمله د ټورنمنټ نه بهر کوې نو تا به موږ د دې مقابلې نه بهر کړو. او اوس مقابله شروع شي او دا مقابله د یو ګونډې او د لی په منځ کې وي. نو ډایرکټر ته لګېدو چې دا مقابله به ډېره زبردسته کېدو والا وي خو دلته لی دا مقابله وګټي. او اوس دا ډایرکټر وایي چې زر تر زره د لی او د سیډو په منځ کې مقابله کېده ولې چې هغه غوښتل چې د دې په مقابله باندې ډېر خلک شرطونه کېدي خو دا ډایرکټر په لی باندې شرط کېدي ولې چې د هغه حساب سره لی به دغه مقابله ګټي. او اوس بله مقابله شروع شي چې هغه یو ځوان د ګینګ لیډر وي او بل یو ډېر خطرناک قاتل وي. او اوس د دوی په منځ کې دا مقابله شروع شي او په اوله کې د ګینګ دی لیډر خپله دبدبه برقرار ساتلی وي خو دغه مقابله چې چا سره وي هغه یو عام انسان نو هغه په ده باندې ډېر زورور شي او په آخره کې دا قاتل د ګینګ دا لیډر ډېر زیات ووخي او د هغه نه دا مقابله وګټي. او د دې مقابلې نه پس هډ د ډایرکټر او د لی ګاډي تیار کی ولې چې هغه یو رستورانت ته د خوراک د پاره تلل او لی خو اصل کې یو قیدي وي خو د ډایرکټر به لی ډېر زیات اهمیت ورکو ولې چې داغه د وجه خدا ډایرکټر مالامال شوی دی. او د تلو په دوران کې لی ډایرکټر ته ووایي چې ما د سیډو ښځه قتل کړې ده. دراصل د سیډو ښځه په یو کمپنۍ کې کار کو او هغه کمپنۍ به غیر قانوني کارونه کول چې د هغې باره کې د سیډو ښځې ته پته ولګېده. نو د دې کمپنۍ مالک سیریل کیلر د لی په ذریعه باندې د سیډو ښځه قتل کی خو لی ته پته نه وه چې د سیډو ښځه پریګننټ ده او هغه ته چې پته ولګي نو هغه ډېر زیات خفه شي په هغې نه پس په هغه څه کولی شو. خیر د خوراک کولو نه پس ډایرکټر ووي چې دا مقابله واپس جاری کړي او اوس دا مقابله سیمی فاینل راوند ته رسېدلې وه چې په هغې کې د سیډو او د لین مقابله کېدو والا وه. او اوس دا مقابله شروع شي او د پلان په مطابق لین په قص باندې دا مقابله بایللو والا وه خو ګارډ ته شک ونه شي لین په سیډو باندې یو شان حمله کوي او لین چې دا اچانک حمله وویني نو هغه ډېر زیات حیرانه شي خو دې سره هغه زورور وارونه شروع کړي په لین باندې او په بل میچ کې د لی او دغه قاتل منځ کې مقابله وي او ډایرکټر په قص باندې داسې وکړل چې لی دا مقابله وګټي او فاینل د سیډو او د لی په منځ کې وي. او د مقابلې شروع کېدو نه مخکې ډایرکټر د دې شرطونو د رقم زیات کی ولې چې هغه ته پته وه چې زیات خلک په سیډو باندې شرط اږدي خو هغه په خپله په لی باندې شرط کېدي ولې چې هغه ته پته وه چې دا مقابله به لی ګټي. او د آخري میچ شروع کېدو نه مخکې دوی له مساج وکړي ولې چې دوی ته آرام میلو شي او دا ګارډ دوی ته د مقابلې رول باره کې ووایي او د هغې دواړو خپې به په زنځیرونو باندې تړي او هغې له به یو چاړم ورکوي چې د ګټلو دپاره به دوی د خپل خلاف کس خپه کټ کوي. او آخر کار د میچ شروع کېدو نه مخکې لږه ښه کانه ورکړي ولې چې د میچ په دوران کې د دې مرګ هم کېدی شي. او سیډو اوس ډېر زیات غوسه وي ولې چې هغه دپاره دا میچ ډېر زیات خاص و او دې دوران کې لی د سیډو د ښځې نوم واخلي او هغه چیړل شروع کړي. او اوس دلته د سیډو صبر تمام شي او هغه په لی باندې حمله وکړي چې دې کې یو ګارډ په منډه د ډایرکټر له راشي او د دوی باره کې ورته ووایي. نو دلته ورته دا ډایرکټر وایي چې خلاصوی ما او هغه وایي چې اوس په دا مقابله موږ خلکو ته ښایو او د سیډو لپاره دا میچ ډېر زیات خاص و او هغه به په هر حالت باندې دا مقابله ګټله چې دغه دوران کې سیډو په لی باندې یو شان زورور وارونه کوي او هغه ډېر زیات ووخي او په آخره کې هغه د لی د خپو رګونه کټ کړي چې دې سره هغه پیرالایز شي او آخر کار سیډو دا ټورنمنټ وګټي. او دلته دا ډایرکټر او هډ مجبورن بدله په انعام کې د جیل چابیانې ورکوي او د سیډو د میچ ګټلو د وجې د ډایرکټر ډېر زیات نقصان وشي خو هغه اوس څه نشي کولی. او دې نه پس موږ د کهانۍ شروعات والا پارټ ګورو چې سیډو هغه غل نیولی وي او اصل کې هغه غل سیډو ته د لی باره کې ویلي وي او هغه ته چې د لی جانکاري میلو شي نو سیډو په قص باندې دغه سړی ولي چې هغه هم د جیل ته راشي او په آخره کې موږ ته پته لګي چې چیف ګارډ بل څوک نه بلکې د سیډو مشري رور وي او دې دواړو په یو ځای باندې ترکیب جوړ کړو چې د لی نه بدله واخلو او هغې سره سره د چیف ګارډ په دې جیل کې چې کم ایلیګل کارونه کېږي د هغې ثبوتونه جمع کړي او هغه حکومت له ورکړي چې په آخره کې سیډو بدله واخلي او دا ډایرکټر جیل ته لاړ شي او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.